تازه او په زړه پورې خبر د ایران لخوا پر اسرائیلو سخت او شدید توغندیز بریدونه وسول. یادو بریدونو کې د اشغالګرو اسرائیلو درې لوی پوځي اډې له منځه تللي. د ایران مذهبي مشر هم خبرداری ورکړی چې بل برید به له دې هم خطرناک وي. دا چې بشپړ حال څه دی او حالات څه ډول دي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. المیادین عربي تلویزیون خبر ورکړی چې پر اسرائیلو اشغالګرو د ایران پراخ توغندیز برید پایله کې د اسرائیلو درې پوځي اډې په بشپړ ډول ویجاړې سوي دي او له کاره لوېدلي دي. یادې رسنۍ ویلي چې رامون، نواتم او حدسارین هغه درې پوځي اډې دي چې صهیونیست رژیم د جنګي الوتکو لپاره کارولې او نظامي وسایل او وسایط یې پکې ځای پر ځای کړي وو. د سرچینې په خبره چې یادې درې پوځي اډې په بشپړ ډول ویجاړې سوي دي. له بل لوري د ایران د پوځ مشر محمد باقری اسرائیلو ته ګواښ کړی چې که د ایران د حاکمیت او ارضي تمامیت په ضد ګام پورته کړ نو دوی به د اسرائیلو ټول بنسټونه په نښه کړي. د ایران لوی درستیز دا هم ویلي که صهیونیست رژیم چې تر لیونتوب رسېدلی د امریکا او اروپا له لوري مهار نسي نو د تېرې شپې د څو برابره لوی برید سره به مخ سي. د ایراني پوځ مشر په عین حال کې ویلي سپه پاسداران او د ایران وسلوال ځواک هر ډول حالاتو سره د مقابلې لپاره چمتو دی. محمد باقری همداراز پر امریکا غږ کړی چې له خپل تیر چلند څخه لاس واخلي او دا جنایتکار رژیم مهار کړي څو سیمه کې ثبات راسي. همدارنګه د ایران مذهبي مشر هم خبرداری ورکړی چې بل برید به له دې هم زیات دردونکی وي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ایران له برید وروسته پر خپل ایکس پاڼه اسرائیلو ته ګواښ کړی چې بل برید به له دې هم دردونکی وي. له بل لوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر اسرائیلو برید یو پرېکنده اقدام ګڼلی او ویلي دي دښمن ته مو پیغام دا دی چې موږ سره دې جګړه کې ځان نه ښکېلوي. دا برید زموږ د ځواک یوه کمه برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي بیا ویلي د ایران اقدام پای ته رسېدلی خو که اسرائیل غبرګون وښیي نو دوی به له دې هم زورور عکس العمل وښیي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.